سلام علیکم هیله ملګرو یو ځل بیا درته هرکلی وایو په هوپ انګلیش اکیډمي کې ملګرو لکه څنګه چې موږ تاسو په تیر درس کې د اکزیلري وربز یا د هیلپینګ وربز په اړه باندې موږ تاسو خبرې اترې وکړلې راځو موږ تاسو یې په درو برخو باندې خبرې اترې لرو چې دغه درې برخې هم د اکزیلري وربز مربوط دي چې دغه څه برخې دي تعریفونه څه دي او پر مثالونو باندې هم موږ تاسو خبرې اترې لرو نو ملګرو که چېرته غواړئ چې زموږ سره انګلیسي ژبه وڅارئ زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن هم کېکاږئ تر څو پرې زموږ له نویو ویډیوګانو څخه خبر شئ ملګرو راځو موږ تاسو اکزیلري وربز برخو ته یا د هیلپینګ وربز برخو ته موږ تاسو راځو اکزیلري وربز are divided into three parts اکزیلري وربز چې دي کومکي فعلونه په درې برخو ویشل شوي دي دغه درې برخې څه شي دي راځئ موږ تاسو دغه درې برخې وایو اول چې دی موږ تاسو لرو پرنسپل اکزیلري وربز اصلي کومکي فعلونه دي دا یوه برخه ده د اکزیلري وربز بیا موږ تاسو لرو ماډل اکزیلري وربز نمونه‌یي یا وجهي کومکي فعلونه دریم چې دی موږ تاسو لرو سیمي ماډل اکزیلري وربز نیمه نمونه‌یي یا نیمه وجهي فعلونه اولنۍ برخې ته موږ تاسو د اکزیلري وربز راځو په اولنۍ برخه کې موږ تاسو لرو پرنسپل اکزیلري وربز اصلي کومکي فعلونه موږ تاسو لرو ډیفینیشن ته راځو تعریف ته راځو the principal auxiliary verbs are those which form the main part of auxiliary verbs پښتو کې موږ تاسو تعریفو تعریف اصلي کومکي فعلونه هغه دي چې د کومکي فعلونو اساسي برخه تشکیلوي راځو موږ تاسو مثالونو ته for examples اول مثال ته راځو شبیر is a good student شبیر یو ښه شاګرد دی صحیح شو نو دا is دلته څه شی دی دا کومکي فعل دی کوم کومکي فعل دی اصلي کومکي فعل دی دوهم مثال ته موږ تاسو راځو Khalid was a pilot خالد یو پیلوټ و نو دلته دا was څه شی دی دا helping verb دی کوم helping verb دی اصلي کومکي فعل دی صحیح شو دریم مثال ته درېیمې جملې ته موږ تاسو راځو I am a teacher زه یم یو استاد صحیح شو نو دا ام دلته څه شی دی helping verb دی کوم helping verb دی principal helping verb دی صحیح شو اصلي کومکي فعل دی مخکې له دې نه چې موږ تاسو دوهمې برخې ته ولاړ سو ملګرو موږ تاسو د اولې برخې وایو صحیح شو دغه خپله اوله برخه کومه چې موږ تاسو ویلې اصلي کومکي فعلونه دا خپله بیا په دریو برخو باندې ویشل شوي دي اول موږ تاسو لرو to be verbs دا هم د principal verb برخه ده بیا موږ تاسو لرو to have verbs دا هم د اصلي کومکي فعلونو برخه ده بیا موږ تاسو په درېیمه برخه کې لرو to do verbs دا هم د اصلي کومکي فعلونو یوه برخه ده یعنی اصلي کومکي فعلونه په درې برخو باندې ویشل شوي دي نو موږ تاسو اول راځو to be verbs ته د وجود لرلو فعلونه موږ تاسو په پښتو کې ورته وایو definition ته راځو to be verbs are used to show state and being in the sentences پښتو کې موږ تاسو تعریفو تعریف د وجود لرلو فعلونه هغه فعلونه دي چې په جملو کې حالت یا وضعیت او موجودیت بیانوي to be verbs consist in د وجود لرلو فعلونه عبارت دي له is am are was were be been being examples ته راځو موږ تاسو he is a doctor مثال هغه یو ډاکټر دی دوهمې جملې ته موږ تاسو راځو I am a student زه یم یو زده کوونکی he was a carpenter هغه یو نجار و صحیح شو they were engineers هغوی انجینران ول یا مهندسان ول هغه to be verbs چې دی ملګرو موږ تاسو ته په یو جمله کې څه شی راښیي موجودیت راښیي مثلا موږ تاسو وایو که نه چې دی و صحیح شو نو دا دی و د دې کېدل دا څه شته اوړي موجودیت ته اوړي صحیح شو مثلا زه په یو ټیم کې شاګرد وم صحیح شو دا زما شاګرد کېدل دلته څه شی دی to be verb دی صحیح شو یا فلانکی شاګرد دی د دې کېدل دا څه شي دي to be verbs دي بیا موږ تاسو راځو to have verbs د لرلو فعلونه صحیح شو Definition terazu to have verbs are those which are used to show position or
ownership in the sentences. د لرلو فعلونه هغه دي چې په جمله کې د ملکیت یا مالکیت ښودلو لپاره استعمالیږي. To have verbs consist in د لرلو فعلونه عبارت دي له has, have, had. صحیح شو؟ دا په یو جمله کې موږ تاسو ته چې شی راښیي چې دغه فلانکی کس فلانکی شی لري. صحیح شو؟ د لرلو فعلونه دې ته ویل کېږي. راځو موږ تاسو په examples په مثالونو کې موږ تاسو وایو you have 3 sons. تاسو 3 زامن لرئ. بیا موږ تاسو راځو په بل مثال کې وایو he has a bicycle. صحیح شو؟ هغه یو بایسکل لري. نو دلته درلودل چې شي څه پکې has دلته موږ تاسو ته چې شي را معلوموي د یو کس لرل یا درلودل موږ تاسو ته په ګوته کوي. صحیح شو؟ نو دې ته ویل کېږي principal verbs یا د principal یو برخه ده. صحیح شو چې موږ تاسو ورته وایو to have verbs. صحیح شو؟ دریم مثال ته موږ تاسو راځو they had a lot of books. هغوی ډېر کتابونه درلودلې. صحیح شو؟ درلودل یې. صحیح شو؟ یعنی په تیر زمانه باندې موږ تاسو خبره کوو. دلته حالات وضعیت هم موږ تاسو ته ښیي او هر چې دی خپله درلودلو ته ویل کېږي. صحیح شو؟ خو اشاره کوي د تیر زمان لپاره. راځو موږ تاسو د principal auxiliary verbs درېمې برخې ته. په درېمه برخه کې موږ تاسو لرو to do verbs. definition ته راځو. definition: to do verbs are those which are used to show performing of an action in the sentence. صحیح شو؟ په پښتو کې موږ تاسو تعریفو د سرته رسولو فعلونه یا to do verbs هغه فعلونه دي چې په جمله کې د یو عمل یعنی کار د سرته رسولو لپاره استفاده کیږي یا استعمالیږي. For examples مثالونو ته موږ تاسو راځو. To do verb consist in د سرته رسولو فعلونه عبارت دي له do, does, did. صحیح شو؟ دا چې شي دي to do verbs دي د سرته رسولو فعلونه موږ تاسو پښتو کې ورته وایو. صحیح شو؟ راځو په جمله کې موږ تاسو وایو I do my homework every day. زه هره ورځ خپله کورنۍ دنده سرته رسوم. صحیح شو؟ نو دلته دا ډو چې شي کوي موږ تاسو دا په ګوته کوي چې موږ تاسو فلانکی کار ترسره کوو یا فلانکی کار ترسره کوي. صحیح شو؟ دوهم مثال ته موږ تاسو راځو he does service every month. هغه هره میاشت خپله نوکري سرته رسوي. صحیح شو؟ خپل شغل یا خپله دنده هره میاشت سرته رسوي. does دلته د هي لپاره استفاده کېږي. صحیح شو؟ درېمې جملې ته موږ تاسو راځو I did my homework yesterday. ما تېره ورځ خپله کورنۍ دنده سرته ورسوله. نو دلته موږ تاسو ته did دا په ګوته کوي چې موږ تاسو فلانکی کار ترسره کړی وو. صحیح شو؟ نو ملګرو په دې کې ځینې خبرې نورې هم وي چې مطلب لکه موږ تاسو ام د چی لپاره استفاده کولی شو، اس د چی لپاره استفاده کولی شو، همدا رقم ډي دو ډز او ډیټ چې دی دا د کوم کسانو لپاره استفاده کولی شو په کوم وخت کې دا چې دی لوی بحث لري. په دې باندې به وروسته خبرې کوو. نو زموږ ویډیو تر همدې ځایه پورې وه. تر راتلونکو ویډیوګانو مو په سپیڅلي رب سپارم. ښه وخت تېر شوی. الله مو حافظ و ناصر شه.